درې کسان داسې دي چې کله دوی دعا وکړي الله د دوی دعا قبلوي، الله د دوی دعا رد کوي نه، واپس کوي نه. هغه کوم کسان دي همیشه د داسې کسانو سره تعلق ساتئ او دوی ته د دعا د وایست چې ما لپاره دعا وکړه، د خپل ځان لپاره د دوی څخه د دعا درخواست کوئ. د ابو هريره رضی الله عنه سره روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل درې کسان داسې دي چې الله رب العزت د دوی دعا قبلوي ضرور. اول هغه کس چې هغه هر وخت د الله ذکر کوي، هر وخت د په خوله کې د الله ذکر وي، د الله یاد وي. دویم هغه کس چې هغه مظلوم وي، د مظلوم دعا الله ضرور قبلوي. او دریم هغه عادل بادشاه، عادل مشر، عدل کول ولا انصاف کول ولا مشر چې دی هغه هم د دعا الله ضرور قبلوي. د دې کسانو سره ضرور تعلق ساتئ او دوی سره وسیله کوئ، د دوی سره دوی ته هدیه ورکړئ او د دې بدل کې دوی ته وایاست چې ما لپاره دعا وکړه. الله د دوی دعا قبلوي.